السلام علیکم ورحمت الله. محترم یو اور سوال کړی چې جمع بین الصلاتین دا شته دی که نه په حدیثو کې او په کومو صورتو کې به جمع بین الصلاتین مونږ کوو. او بعضې خلک د دې رد کوي، وایي قرآن کې راځي چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ په خپل وختونو باندې فرض دی. نو لکه ته وایي جمع بین الصلاتین چې کې او د آیات خلاف راځي. او نو یو بل حدیث د ابن عباس پیش کوي وایي چې چا جمع بین الصلاتین وکړه بغیر د عذره، وایي دی په راتګو په کبایرو ګناهونو باندې. دا خبره څومره حقیقت لري؟ ګوره محترم ورونو، په دې مقلدینو کې یو مرض دی، دا دی چې کله یو مسله د دوی د مسلک خلاف شوله که نو بس سمدستي به وایي چې قرآن کې داسې راځي. مثال ته ورته وایي چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، تا ته به وایي قرآن کې راځي چې واذا قرئ القرآن. ته چې ورته وایي چې نبي علیه السلام رفع الیدین کړي چې اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع، تا ته به وایي چې ولې قرآن کې راځي. د ابن عباس روایت دی چې الذین هم فی الصلاة خاشعون لا يرفعون ایدیهم فی الصلاة. ته چې ورته وایي چې ولا الضالین امین ورفع به صوت امین باندې آواز اوچت کړه، تا ته به وایي چې ګوره امین دعا ده، دعا په پټه باندې لوستل کیږي. نعوذ بالله من ذلک. دوی مقصد دا دی چې دا قرآن په دوی نازل شوی دی او دوی په قرآن باندې ښه پوهېږي او نبي علیه السلام پرې نه پوهېده. که دا خبرې مونږ کولې نو بیا به اعتراض لږ ځای به یې نیوه. دا خو نبي علیه السلام دا حدیث بیان کړي و، نبي علیه السلام په دې قرآن باندې نه پوهېده. دا دې جواب شو چې دا قرآن نبي علیه السلام په هغه باندې ښه پوهېږي. بل نبي علیه السلام په دې مسلم کې 8 ځای دا روایتونه نقل دي. 4 روایتونه د ابن عمر دي، 2 د انس بن مالک دي، 3 او یو دغه 3 د ابن عباس دي چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړي. ناشنا کار دی چې دوی کوم یو عمل کوي هغه صحیح، خو چې کله نور خلکو کې هغه باندې بیرت کې. لکه ګوره جمع بین الصلاتین دوی منی په عرفه په ورځ باندې منی، کله چې حاجیان په عرفه میدان کې نو هلته دوی جمع بین الصلاتین منی. هلکه ولې وایي هغې کړی دی، خو دا نور هم کړي دي که نه، دا نور وختو کې هم نبي علیه السلام کړي دي. نو نبی اسلام نه په دې مسلم کې تقریبا 12 روایتونه نقل دي چې نبی اسلام جمع بین الصلاتین کړي. ابن عمر روایت دی چې جمع نبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر مغرب والعشاء، ماسپښین مازدیګر یې کړی دی، ماسخوتن ماښام یې کړی دی. په دې کې بیا تقدیم او تاخیر دواړه جایز دی. مقصد څه؟ د ماسپښین په ټیم کې مازدیګر کولی شي، مازدیګر په ټیم کې ماسپښین کولی شي، همداسې د ماښام په ټیم کې ماسخوتن، ماسخوتن په ټیم کې ماښام، دا کولی شي. دې کې سفر مسله مونږ بیان کړي چې سفر کې دا جایز دی. بیا په حدیث د ابن عباس کې دا نقل چې جمع نبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر مغرب والعشاء، نه باران او نه مطر او نه سفر او نبی صلی الله علیه وسلم دا جمع بین الصلاتین وکړو. وایي نه خوف نه باران او نه سفر نه بغیر د سفر دا جمع بین الصلاتین وکړو. نو بغیر د سفرم دا جمع بین الصلاتین جایز دی. په باران کې هم جایز دی، خو باران کې ډیر ملګری زمونږ نه پوهېږي چې باران کې کله جایز دی. باران کې په مسجد کې جایز دی. مسجد ته تللی، مسجد امام دی، هغه ولید چې لکه باران خو ډیر دی، راځئ جمع بین الصلاتین به وکړو. ولې؟ ځکه د مسجد ته راتلو کې سړي ته مشکلي خټي او باران سړی لوندی، نو شریعت ورته وایي چې خیر دی زه تا سره مونږ گزاره کوو. لکه شریعت دا ویلي چې کله باراني نو په اذان کې به دا ویلي چې لا صلوا فی رحالکم، په کورو کې مونځونه وکړئ. عام اوقاتو کې جماعت ته راتلل دا ضرور دی، فرضي حکم دی. خو چې باران شي شریعت تا ته وایي چې خیر دی دا حکم تا نه موږ ساقطو. څوک چې مسجد ته تللي هغو سره شریعت بیا بله یو داسې وایي چې اجر ورته وربخي، هغه ده چې راشه تا ته موږ دا د جماعت اجر درکو، د دې نه دې نه محرومو، 2 مونځونه یو ځای وکړه. نو جمع بین الصلاتین په مسجد کې په باران کې جایز دی. دا نه ګوره ډېر ملګري زمونږ په کورو کې خلار ناستي، بستره کې او په کمبل کې خپې اړولي، هلکه وایي باران وریږي او جمع بین الصلاتین به وکړو. نو ته ولې کې ته خو هم دا مونځ کې نو تا ته کوم تکلیف دی؟ ته خو باران ته نه وځې بهر چې لوند شي او ته وایي زه تکلیف او مشکلات نو دا نشته. او بغیر د عذره حدیث کې چې راځي نو هغه دا مسله ده. پکې ابن عباس نه پوښتنه وشوه چې ولې نبي علیه السلام د جمع بین الصلاتین بغیر د باران او بغیر د سفر او بغیر د خوف وکړو. نو ابن عباس وایي چې امت په حرج کې وانه، چې حرج څه ته ویل کېږي؟ ګوره یو ډاکټر دی، هغه سره ستا اپوینټمنټ دی، هلکه دا مې ډېر سخت اپوینټمنټ اخیستی، دا رانه خرابېږي، راځه جمع بین الصلاتین به وکړو. امت په حرج په دې کې غورځېږي. یا مثال لکه فلاني سره به زه یم اپریشن ټیم دی، 4 بجې ټیم د اپریشن ورکړی، مازدیګر ټیم وي، دوایي راوړه، یو شی بل شی راوړه، اپریشن ټیم کې به زه هغه سره ولاړ یم، دا مونځ رانه خرابېږي، راځه جمع بین الصلاتین وکړه. ښه یو چا سره زما ضروري یو ملاقات دی، هغه رانه خرابېږي، دا عذرونه دي که نه؟ په شریعت وایي ځه یو وخت د اوقات نه جمع بین الصلاتین وکړه. دوکان دی ستا، بس یو دم در باندې ګاګ ډېر شو او بس ته وایي زه خیر دی یو ورځ ده زه به جمع بین الصلاتین وکړم. دې صورتونو کې جواز لري جمع بین الصلاتین، خو دا خبره هم زده کوي ګوره ښه همیشه نه
چې په دکان کې ناست دی او بس ګاهکان راځي او ته زه جمع بین الصلاتین به وکړو، زه جمع بین الصلاتین. دا یو وخت د اوقاتو نه شریعت ته د اجازه درکړې نو جمع بین الصلاتین دوه منځونه یو ځای کول شریعت د دې اجازه ورکړې ده. شریعت ډېر اسانتیا دی. ګوره شریعت وایي روژه مسافر دپاره معاف ده، قضایي به راوړي. همداسې په ماسو باندې په موضوع باندې مسح په جراب باندې مسح دا اسانتیا دي شریعت موږ ته ویلي. هلکه اوبه نشته تیمم ووهه، نو شریعت زموږ په هغو حکمونو باندې موږ ته راتلل وایي چې هغې کې اسانتیا نو جمع